د ویکس او کانډوم سره څنګه خپل جنسي اړیکه اوږدولی شو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو د کانډوم او ویکس سره خپله جنسي اړیکه اوږده کړو یا هم دوام ورکړو؟ هغه خلک چې په جنسي اړیکه کې زر تر زره خلاصېږي کولی شي د اوس د دغې طریقې څخه ګټه واخلي. په یوه نوې طریقه کې تاسو ته زه داسې ویډیو ما جوړه کړې چې تاسو کولی شئ د دې طریقې څخه په دوه مهمې ګټې واخلئ. لومړی ګټه یې دا چې هغه خلک چې نه غواړي چې اولاد یې وشي کولی شي د کانډوم څخه استفاده وکړي. یعنې مخکې هم ما په دې باره کې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي، خو د دې یو بهترینه ګټه دا ده چې تاسو کولی شئ د دې سره هم وخت زیات کړئ او هم اولاد منئ. یعنې هغه خلک چې غواړي خپل اولاد یې ونشي یا هم وقفه پکې ورکړي، اکثره خلک داسې دي چې هغوی ډېرې ګولیانې یا هم ډېرې ستنې کوي، خو دا د راتلونکي ژوند لپاره بیا مېرمنې ته ډېر غټ تاوان رسوي. ځکه چې کله هم انسان زوړ شي یا هم د زړښت یا د عمر په لحاظ باندې ډېر شي، نو هغه په بدن کې بیا داسې عوارض را پیدا کېږي چې هېڅکله هم ستاسو عقل او ذهن یې نه مني. نو تاسو کولی شئ د دغه کانډوم او ویکس څخه استفاده وکړئ. کانډوم به تاسو استعمالوئ، خو هغسې به نه استعمال کړئ لکه په دې طریقه. کله چې غواړئ چې تاسو په جنسي اړیکه کې دوام ورکړئ یا هم ډېر دوام ورکړئ یا دوامداره اړیکه ټینګه کړئ، نو کولی شئ د ویکس څخه استفاده وکړئ. لومړی هغه خلک چې غواړي د مېرمنې شرمګاه ته یې ضرر ونه رسېږي، نو کولی شي لومړی خپل ویکس راواخلي او په خپل ذکر یې ووهي. که چېرته تاسو همداسې راواخیسته او مېرمنې ته مو دننه کړو، نو کېدای شي ستاسو مېرمنې شرمګاه ته یو څه ضرر پېښ شي او یو څه تاوان ورسوي. نو د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې ویکس استعمال کړئ او هغه هم په دې وخت کې چې ستاسو ذکر باید زخمي نه اوسېږي. که چېرته مو ذکر زخمي اوسېږي، نو بیا چېرې د ویکس د هغه کانډوم له پاسه استعمال کړئ، یعنې ویکس د کانډوم له پاسه استعمال کړئ یا هم په هغه ځای باندې استعمال کړئ کوم ځای چې زخمي نه وي. نو تاسو کولی شئ چې کله مو ویکس استعمال کړو له هغه وروسته به تاسو کانډوم ور واچوئ. بیا چې تاسو څومره غواړئ نو کولی شئ کوروالی وکړئ، یعنې تر 1 ساعته پورې هم ستاسو کوروالی دوام کولی شي. دغه طریقه تاسو اوس په نوي ډیزاین سره استعمالولی شئ او نوی وخت ورکولی شئ. یعنې ډېر خلک د دې طریقې څخه خبر نه دي، نو کولی شي له دغې طریقې څخه ګټه واخلئ. لومړی خپل ذکر باندې ویکس ووهئ او بیا کانډوم ور واچوئ او بیا هم سیکس ته دوام ورکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.